دا ورو سوال کړی دی چې دا مسله موږ اورېدلې ده چې څوک په لواطت کې ونیول شي والعیاذ بالله. لواطت لکه هلک د هلک نه شهوت پوره کوي، نو دا فاعل سزا ده چې دی به وجلی کېږي، د مفعول سزا ده چې دی به وجلی کېږي. نو سوال دی چې دا مفعول ولې وجلی کېږي؟ د ده په نیز دا فاعل مجرم دی، نو فاعل وجل پکارو، نو مفعول ورسره چا سره چې دا کار شوی دی ولې وجلی کېږي؟ د دې نه مخکې دا خبره یاده کړي، دې باندې ما ځان له بیانونه هم کړي چې دا یو ډېره خبیثه او پلیته ګناه ده. وجه دا ده چې دا اکثر زناور هم نه کوي، دا کار زناور هم نه کوي. نو چې انسان یې کوي ته سوچ کې دی د زناور نه بدتر دی، فطرت یې الټه دی. لکه یو سړی دی د جنۍ سره یې زنا وکړه، دا ګناه ده او ښه غټه ګناه ده، په دې رجم هم شتي، په دې بله سزا هم شتي، هغه ځان له مسلې. خو بیا هم دا خبره پکې شتي چې دا سړی دی ښځې ته مایله کېږي او ښځې سړي ته مایله کېږي، په دوی شیطان زورور شوی. صحیح ده که نه؟ او چې هلک د هلک نه شهوت پوره کوي، اوس دوی باره کې ته څه وایي؟ یعنې فطرت یې نه مني. روغ زړه، روغ ذهن دا خبره د سره مني نه چې هلک دې د هلک نه شهوت پوره کړي او جنۍ دې د جنۍ نه پوره کړي، او څنګه به دوی د یو بل نه شهوت پوره کوي او د دې لپاره نه ځي. جنکو کې هم دا کار والعیاذ بالله. او سپا خبرې به کوو، هسې دا جو جو خبرې تاول را تاول او نه 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 منګاو نه منګاو صفتونه در نشم کولی. دا ګناه هم ښه په زور شور سره روانه ده. او که د دې زمانې بعض هلکان به ورته وایي چې مذکر کې راځي که نه، او دا خبره یاده کوي هر نر سړی نه وي. دا یو ناشنا خبره یاده کوي، هر مذکر سړی نه وي. هغه مذکر دی، نر دی، نر لکه نر او ماده، مذکر مؤنث. نو هر مذکر سړی نه وي. ګورې هر نر سړی نه وي. اوس په دې زناورو کې نر شتي که نه شتي؟ سړي دي. نو په دې انسانانو کې هم ګورې دا نه چې مذکر دی دا سړی سړی د سړي به ځان له خوی، ځان له عاداتي، ځان له صفاتي. نو که دا د نن سبا بعض هلکان دې ولیدو، نو جنکۍ سړی به دومره فتنه کې نه چې څومره چې دغه هلکان ورچي. اول خو به ته یو 2-3 منټه دا سوچ کوې چې دا چې را روان دی دا کومه پارټۍ والا دی. چې را نږدې شي هغه وایي زه هلک یم. نو سړی وایي چې اوس دته ووایم چې ته پرده کوه. دا حقایق دي، زما خبره غلطه ده چې یو هلک په انټرنیټ باندې د خپلو شونډو تصویران ورکوي او د خپلو سڼو او د خپلو سترګو. ما ته ووایي قسم دې در کومه دته ته سړی وایي. سړی خو زیږدېږي مزه پورې دغه کوي، ښه په مخ باندې ښه ښکلې ببره ګیرئ، ښه دا کیسو والا نه دی. تصویر وباسه هغې له بیا میکپ ورکوه، بیا یا به میکپ کوي یا به تصویر له میکپ کوي، دوه کې یوه ده. دې نه بغیر کار نه کېږي. ته پرېږده الله چې څنګه پیدا کړی ته دې څه ښکلی کړی، ته دینداره شه او دا ګیره پرېږده. که ته ښکلی نه وي زما دا نوم بدل کړه، نو په دې سړی څه ښکلی کېږي. نو دا هلکان چې دا قسم هلکان دي، دوی په فتنه کې بعض خلک یې وراچولي دي چې زنانه دومره سړی په فتنه کې نه وراچي څومره چې دوی وراچي. د دوی هغه قیسې، د دوی هغه ناز او ادا او کاږه واږه لاسونه. او ځکه د عمر بن خطاب رضی الله عنه په دور کې یو کس داسې کوږ وږ روان و، لاسونه یې داسې نیولي او په دې سټ کې ووي نیغ زنیغ. هغه امیرالمؤمنین زما دغه شان عادت دی لکه زه داسې یم. یو بله یې وله ورکړه، وایي نیغ زه ته وایي زه داسې یم. بیا هم سینه په درېیمه کې چې ووه که نه داسې سیده روان و نیغ، وایي چې ته نیغ شې، ته ما ته وایي زه داسې یم. داسې یم څنګه؟ یا خو سړی پیدا کېږي یا ښځه پیدا کېږي. دا به کوم سیسټم شروع کړی دی. نو الله دې موږ پر دې راواچي او الله دې زمونږ ځوانانو حفاظت وکړي. چا بل اوس دا خبره وکړه څه نه څه خو ما پې سوچ وکړو، وایي نن سبا څنګه چې د پیغلې جنۍ خیال ساتي داسې به د زلمي هلک هم خیال ساتي. په دې نظر کې ورته سوچ وکړي چې معاشره کې بعض هغه مریضان پیدا شوي دي چې ستا دا ماشوم د هغوی د لاسه په حفاظت کې نه دی، نو دا خبره صحیح ده که نه غلطه ده؟ معاشره کې شتي داسې بیماران او داسې مریضان چې هغوی دقه ماشومانانو پسې ګرځي، په دې هلکانو پسې ګرځي. هغه غریبانان په کوم عمرۍ کې به څه پوه نه وي. نو ډېر خیال ساتئ، د زوی نه تپوس کوئ چېرته ځي، ولې ته دا ټیم کور ته راغلې. دا تپوسونه ګوره کوي، دا ډېر ضروري دي. ګوره موږ ته دا خبرې وړې ښکاري، ولې ته دا ټیم راغلې او ته د چا سره وې او ته په دې موبایل کې څه ګورې. دا یو څو تپوسونه همیشه کوي د بچو. هغه جنۍ ده
کاغه هلک د جنین هم تپوس کوه ولې دا موبایل تا سره لاس کې تا دې کې څه کوي دا دومره اوږدې خبرې په ټلیفون تا چا سره وکړې چې هغو ته پته وي چې او زموږ نه یو تپوس کوونکی شتي یره یې په زړه کې انا تا ته وایي ما له راولېږه آیفون 14 پرو میکس او تا په ځای ځمکه وسمر یو کړي پرو میکس ولېږي بیا تپوس هم نه کوي چې پرو میکس کې څه دي دا اوس وی ولې ستا دا عمر د دې دی چې کله دماغ لږ پاخه شي تا ته پته ولګېده چې داسې یو مرتبې ته ورسېدو چې یعنې داسې کېدی نه شي چې سړی دې بلکل 100% په نېغه لارې ځکه چې د بوډا سړي هم یاره شتي چې ګمراه شي خو بیا هم سړي څه نه څه به دې بچي باندې څه یقین شي بیا وله موبایل والا بیا هم تپوس کوه او ما بعض داسې پلاران لیدلي او په هغو کې یو زمونږ والد صاحب والله د هغه په قبر باندې رحمتونو باران راووري دې اخري وخته پورې چې زه به لږ لیټ شم هغه به خبر شو نه وي پرون چېرته تللی وي او چې ما ته به ټلیفون وکړو دې اخري وخت کې چې ما به نمبر د هغه ولیدو چې ټلیفون کوي نو ورب الکعبه په ما باندې به یاره راغله چې اوس به دته څه حالانکه زه نه الحمدلله به غلط کار تللی یم نه څه به غلط خو مشر ټلیفون وکړو اوس تپوس کوي چېرته چې کله پلار خپل ماشوم په نظر کې والي نو چې ته ول ازادي ورکړه هغه تا نه تپوس کوي چې بابا ته چېرته تللی وي بیا مزه کوي چې کیسه الټه کړي نو ډېر خیال کوي د بچو ځکه چې دا بیماري دا د لواطت ته دا ګوره ډېره شوې ده صحیح حدیث کې دا راځي امام ترمذي امام ابو داود امام ابن ماجه راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به تاسو چې څوک عمومي چې هغه بیمارۍ کې اخته په کومه بیمارۍ کې چې د لوط علیه السلام قوم اخته یعنې هلک د هلک نه شهوت پوره کوي نو دواړه مړه کوي فاعل کوونکي ته وایي مفعول به چا سره چې کېږي دواړه به مړه کوي ډېر ورو سوال څه دی دی ولې وجلی کېږي سوال دا یاده کوي دا خبره په دې باندې د صحابه کرامو اتفاق دی اتفاق چې لواطت کې چې څوک ونیوی شو دی به وجلی کېږي او دا سزا ورکول دله دا د چا کار دی د حاکم وقت دا زما ستا کار نه دی دا حدود نه دي او دا قصاص دا مسلې حاکم وقت ته او مشرانو ته راجع دي دا د افرادو کار نه دی زما ستا کار نه دی خو بیا د صحابه کرامو منځ کې اختلاف په څه کې راغلی دی چې په څه طریقه به وجلی کېږي نو بعضو دا ویلي دي چې دی به د دنګې آبادۍ نه راغورځولی کېږي بعضو دا ویلي لکه دا د عبدالله بن عباس قول دی بعضو دا ویلي دي چې دی به په کاڼو باندې ویشته کېږي رجم کېږي به لکه دا د علي رضی الله عنه قول دی بعضو ویلي د غر نه به رارغړی خو اتفاق یې په څه دی چې وجلی کېږي به اختلاف په څه کې دی په طریقه د سزا ورکولو کې دی بس نور په دې باندې صحابه کرامو اتفاق دی حکمت په دې کې څه دی چې دا مفعول به وجلی کېږي فاعل خو واضح ده که واوره اوس ځکه چې دی د هغه سره په ګناه کې شریک دی او دا ګناه د هغه وخته پورې نه کېږي چې څو پورې دې کې طرفین نه وي یو طرف نه کېږي لازم به په دې کې بل طرف وي دی سره شریک دی نو عدل بیا دا دی چې دواړه شریک دي نو دواړو ته دې سزا میلاو شي لکه زنا یو سړی دی واده شوی یو زنۍ ده ښځه ده واده شوي دواړو زنا وکړه دواړه به رجم کېږي ځکه چې دواړه په دې ګناه کې څه دواړه شریک او بیا راته عجیبه خبره ده وکړه دا بعضو علماو دا خبره لیکلې ده او امام ابن القیم رحمه الله خپل کتاب الجواب الکافي لمن سأل عن الدواء الشافي په کې هم دې خبرو ته اشاره کړې ده یاد کړئ ګوره وایي دا مفعول به وجلی کېږي په دې ځکه چې په ده کې څه خیر پاتې نه شو دا دومره فسادي انسان دی چې د ده نه هېڅ خیر تمه نشته او بیا دا پکې بعضو علما ویلي سبحان الله وایي کم هلک چې په وړوکوالي کې په دې بیمارۍ کې اخته نو اکثر چې د عمر زیات شي که بوډا هم شي بیا هم په دې بیمارۍ کې اخته او ډېر لږي چې هغوی له الله توفیق ورکړي د توبې او هغه دا پرېږدي داسې به مې خو داسې چې دا یو مرض دی چې کله ولګي یو هلک ته په وړوکوالي کې نو دی چې بوډا شي نو هم دا بیماري پکې وي که داسې نه ده داسې ده نو چې دا بیماري د ده نه ختمېږي او توبه هغه نه وباسي او الله ته واپس کېږي نو دا جراثیم یو قسم جراثیم دي نو د ده په پاتې کېدو کې څه خیر دی هغه به ما ته وښایي هلک د جنۍ سره ورته میلاوېده ګران دي دغه زنا ورته ګرانه ده او دا فاسق خبیث د ده سره ورسره میلاوېده څه دي اسان دي معاشره کې فساد د ده لاسه ډېرېږي نه ډېرېږي ډېرېږي په یو حال کې یو مفعول به نه وجلی کېږي چې کله ورسره زور زبردستي شي حدیث کې راځي امام ابن ماجه راوړی ان الله تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه الله زما امت ته خطا هیر او هغه څه معاف کړي دي چې دوی باندې په زور زبردستي شوي دي نو چې هلک دی چا وتښته او زور زبردستي ورسره وکړه نو داسې حال کې دی مجرم نه دی ورسېدی پکې نه